اللہ تبارک و تعالی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمام امت معاف کو سوا د سلور ترونه سوا دو سلور کسانونه صحابه کرام تپوسو کو وی د الله پاک پیغمبر هغه سلور کسان سوق دي دا بدبخت سوق دي چې د ليله القدر په شپه باندې هم د مغفرت نه کیږي دا کم بدبخت انسان دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل پدې کې اولنې خغه انسان دی چې مدمن خمر همیشه شراب سکون کې دی همیشه شراب سکون کې دی غټه نشه کوي شراب کی چرس کی پاؤډرز کی اپینز کی آیس کی یا بل نشه کوي یا بل نشه کوي نو د لیلۃ القدر پشپه کې الله تبارک وتعالى تمام انسانانو ته بخنه کوي خو شرابي انسان نشي انسان ته الله سره کوي بخنه نه کوي دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل وعاق لوالديه د مور او پلار نافرمان ته په دیش په باندې الله بخنه نه کوي د کم بچینه چې مور خپه ده د کم بچینه چې پلار خپه دی د لیلۃ القدر په شپه باندې راغلی دی په تهجد ولاړ دی الله ته جاړي فریاد کوي الله ما معاف کا الله ما معاف کا الله ما معاف کا الله تبارک وتعالی فرمایي نه دی بخما تا په کور کې سپینګیره پلار خپه پریخه او ما تراغله ولاړی نه دی بخما تا په کور کې بوډۍ مور خپه پریخه او ما تراغله ولاړی وعاق لوالديه د مور او پلار نافرمان بچی ته په لیلۃ القدر کې مغفرت نه کیږي او دریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل قاطع رحم خپل ولی کټ کون کې خپل ولی پرې کون کې انسان الله تبارک وتعالى دته د لیلۃ القدر پشپ باندې بخنه نه کوي نو د لیلۃ القدر پشپ باندې الله تبارک وتعالى د سلور انسانانو ته بخنه نه کوي کم یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي نشئی انسان شرابی انسان هغه ته کې الله بخنه نه کوي دویم نبی علیہ السلام فرمایي وعاق لوالديه د مور او پلار نافرمان او دریم نبی علیہ السلام فرمایي قاطع رحم خپل ولی کټ کون کې انسان او سلورم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي مشاحن کینګر حسدګر انسان نو د لیلۃ القدر شپارونو را روانه ده الله دې مونږ ټول ته نصیب کړي الله دې مونږ ته نصیب کړي خورونو ګوره دا سلور ګناونه به مخکې دا غي نه پریدو ورنه د لیلۃ القدر شپه به تیر شو الله براته بخنه نصیب